د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. حکمتیار وايي افغانستان لا هم د امریکا په اشغال کې دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د لوی ځنډ وروسته یې د جمعې لمانځه پر مهال وینا کړې ده، ویلي چې افغانستان په فضا اوس هم د امریکا ډراون الوتکې ګرځي او له دې ښکاري چې اشغال پای ته نه دی رسېدلی او افغانستان لا هم د امریکا تر اشغال لاندې ده. هغه وايي امریکا لا هم د افغانستان او افغانانو سره خپله جګړه پای ته نه ده رسولې او لا هم روانه ده. حکمتیار وايي امریکا افغانستان کې یوې بلې جګړې ته چمتووالی نیسي. هغه زیاته کړې چې امریکا پخواني افغان ځواکونه په بیلابیلو جبهو کې ځای پر ځای کړي او د طالبانو پر ضد جنګوي. شنونکي بیا وايي که امریکا د طالبانو حکومت پر ضد وای نو بیا ولې د اشرف غني په مشرۍ جمهوریت ړنګ کړ. د طالبانو یو شمیر مخالفان په ګډه ستراتیژي د خبرو لپاره په ویانا کې راټولیږي. ټاکل شوې ده چې د طالبانو د حکومت شاوخوا 15 مخالفې څېرې سبا د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه وکړي. د راپورونو له مخې دا طالب مخالفه څېرې به په خپله 2 ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت پر خلاف د خپلو سیاسي هلو ځلو پر همغږۍ خبرې وکړي. دا غونډه د اتریش د یو څېړنیز انسټیټیوټ له لوري بلل شوې ده. د دغه انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیترچ ویلي چې د اپریل 24 تر 26 پورې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ولسواک حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو بحث وشي. په دغو کسانو کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخواني غړي، ډیپلوماټان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال شامل دي. ولفګانګ پیترچ ویلي په افغانستان کې تر هغو سوله نشي راغلی چې یو داسې پراخ اساسي قانون نه وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې عادلانه انتخابات شوي نه وي. فایق وايي د دوحې غونډه کې د طالبانو رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وايي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د طالبانو په اړه جوړېدونکې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وايي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي. نصیر احمد فایق 13 په ازادۍ راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او که نه، او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرانس کې د ګډون بلنې ورلیږلي که څنګه. پاکستان کې پښتانه په سیمه کې د نوو پوځي عملیاتو سره مخالف دي. پاکستان د نوو پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي چې ټاکل شوي په شمال لویدیځ کې به اروپا کې په نښه کړي. خو د سیمې اوسیدونکي پښتانه وایي دوی لا هم په سیمه کې د پوځ د 2014 او 2018 کلونو د پراخو عملیاتو حساب کتاب غواړي. شنونکي وایي د عملیات به د حکومت لپاره چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره تر فشار لاندې د یوې پلمې په توګه هم کارولی شي تر څو ولایتي ټاکنې په راتلونکي میاشت کې پلان شوي وځنډوي. په واشنګټن ډي سي کې میش د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د سیمې څېړونکي مارون وینامبام په دې هکله وایي زه ډېر شکمن یم چې د 2014 کال د کمپاین په څېر به کوم څه وي چې دوی اروپا کې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه ایستلي وه. زه په دې اړه شکمن یم ځکه په قبایلي سیمو کې داسې هېڅ کیږي چې په تیرو عملیاتو کې ډېر زیانمن شوي دي. په زرګونه کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه او کډوال شول. یاده دې وي چې پی ټي ایم مشران هم د یادو عملیاتو مخالفت کړی. امینا محمد انتقادونو ته په جواب کې ویلي د افغان میرمنو حقونه خوندیتوب لپاره زموږ پیوستون ډېر ټینګ دی. میرمن محمد د شنبې په ورځ د اپریل په 22 د ثور په 2 د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د ټولو هغه ښځو او نجونو په اړه فکر کوي چې په خپلو ټولنو کې په اختر او هر ورځ خپل دیني اعتقادات نشي ترسره کولی. میرمن محمد لیکلي زما زړه د ټولو هغه ښځو او نجونو سره دی چې په خپلو ټولنو کې په اختر او هر ورځ په
دې نه دي توانېدلي چې خپل دیني اعتقادات ترسره کړي. د دې لپاره چې موږ په ګډه په افغانستان کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوو، زموږ پیوستون غیر متزلزل دی. میرمن محمد دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي چارواکي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر سر د یو بحث لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د یوې غونډې جوړولو خبر ورکړی و. معلول افغان لامبو وهونکي عباس کریمي د 50 متره بټرفلای سټایل په نړیوال سیالۍ کې د سرو زرو میډال خپل کړ. کریمي چې اوس په امریکا کې کډوال دی، د سرو زرو دغه میډال په ګټلو سره د پارا لامبو په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون اجازه هم ترلاسه کړه. د پارا لامبو نړیوالې سیالۍ په 3 میاشتو کې د انګلستان په مانچسټر ښار کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ چې د امریکا متحده ایالاتونو په کوربتوب ترسره کیږي له څو مودې راهیسې د 50 متره بټرفلای، 50 متره فری سټایل او 50 متره بیگ سټروک برخو کې پیل شوي دي. د افغانستان د پارا لامبو د ملي لوبډلې پخواني لامبو وهونکي عباس کریمي له دې وړاندې هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې د هیواد لپاره بیلابیل میډالونه ګټلي و. زیلنسکي وایي پر روسیې د بندیزونه لا سخت او ډیر شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په خپله ویډیویي وینا کې چې پرون ناوخته خپره شوې ویلي چې د روسیې پر وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی او په دې هیواد باید لا سخت بندیزونه ولګول شي. ورته مهال د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې اوس مهال د دونسک سیمې پر باخموت او مارنیکا ښارونو باندې سخته جګړه روانه ده. په خارکایف کې محلي چارواکو دغه راز ویلي چې تېره شپه په دې ښار کې د روسیې د 5 میزایلو تر لګېدو وروسته یو ملکي زیربنا په اور سوځېدلې ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دوی ځواکونه په بامخوت کې ځینې پرمختګونه کړي او هلته یې 3 بلاکونه نیولي دي. د هندي پولیسو یو بیلتون پاله سیک امیر ټیپال سنگ نیولی دی. د هند پولیسو نن یکشنبه ویلي یو بیلتون پاله سیک امیر ټیپال سنگ د سبان 1 میاشتې تر لټون وروسته ونیول شو. د دې سیک نیولو ته په پنجاب ایالات کې چې له پاکستان سره سرحد لري د یو خپلواک هیواد د ایجاد د مخنیوي په سترګه کتل. امیر ټیپال سنگ د هند په پنجاب ایالات کې چې سکان پکې اکثریت د یو مبلغ و چې د سکانو لپاره د خپلواک هیواد د ایجادولو لپاره بحثونه پارولي و. د مسلې د هغو تاوتریخوالي د بیا پارېدو ویره ولاړه کړې چې په 1980 او 1990 کلونو کې په پای کې د سکانو د شورش پر مهال د لسګونه زره کسانو د مړینې سبب شوی و. امیر ټیپال سنگ چې 30 کلن دی د وارث پنجاب دی یا د پنجاب د وارثانو په نوم د ډلې مشري کوي او په داسې حال کې نیول کیږي چې د سلګونه پلویانو د پولیسو پر یو ماموریت یرغل وروړل او د امیر ټیپال د یو همکار د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. درنو لیدونکو اوریدونکو دا وه د نن ورځې خبري ټولګه. تر بیا مو لوی الله مل شه.